یاره زما یو عادت دی خو که دا عادت ستاسو ومي نو دا ډېر ښه دی. هغه دا چې کله هم باران لږ ډېره موده ونشي نو په ما سقالت وي. زه یم یا الله اوس د خیر او د رحمت باران وکړي. د شورو ورځو د مازدیګر وخت و نري نري پر کې شو خو باران چې کوم دی هغه شانتي اندازه نه وه نو مایوسه هم شم خو بیا مې هم د الله نه امید وم انشاءالله د خیر باران به کیږي. شپه پکې تېره شوه زیارت ور چې سحر راپاڅېدم سترګې مې وغړولې دومره ښکلی نری نری باران د شپې راښکې شوی چې هغې زه مجبوره کړم چې راوځم او دلته کې ورته تاو راتاو شم. د دې ویډیو ما ډېره د خوشحالۍ نه بیل هم اپلوډ کړې ده. ښه ښکوالې ورته تاو راتاو شوم په میدان کې. زما همیشه خوښېږي چې په باران کې بهر ته وځم واک وکړم خو چونکې مصروفیات دی او کارونه یې د هغه وجې نه بس صرف مو انجوی کوو ښه ورته وګرځېدو. له چتره یې کم چې ځان سره په بیګ کې ګرځوم په ټریپ کې هغه مې راواخېسته او بوټان مې ورته پخپو کړه. بهر ته راووتم لارې لمدې وې ډېر زیات خوشحاله وم چې کله باران وي نو زه تاسو ته یم زه خپل د خوشحالۍ اظهار تاسو ته کولی نشم. هر طرف ته لارې لمدې وې ښکلې ښکلې د کم چې د ځمکه لمدې شي د دې نه یو ښکلی بین یو ښکلی سمیل راخیږي نو هغه زما ډېر فیورټ وي. څه کم 12 بجې وې داود خان د لیبرشون نه اخیستی موږ چې کم دی نو دا لاره صفا کوو نو بس مې تاسو خو هسې همداسې نه صفا کوو چې الله تعالی باران وکړي نو د هغې د برکته تاسو لارې صفا کوئ. نو دوی برشونه رااخیستي و لارې صفا کولې زما په بازار کې څه کار و د هغې پسې ورالم. کار مې څه هغه خو رانه هېر دی خو په دې موقع کې چې کم دی یو ملګري ولیدم نو اواز یې وکړو نو بیا خو چې یار دوست ملګری وویني او یا چې کم دی نو ویورز وي نو هغه له چې خواله ورنشي بیا خفه کېږي نو هغه مې پکې هم په بلاګ کې راویستو. د هغې نه بعد واپس دکان ته راغلی وم دا درې واڼې چې کم دي که نه دا هغه دي چې کم ځای مې ویني نو بس وروره دا به په بلاګ کې راولي که را مې نه ویستل نو دی بیا زما نه ګیله کوي او خفه کېږي نو درې واڼو ته دې دا ویډیو ورسي. هغې نه وروسته د غرمې د روټۍ ټایم نو بس عباس پسې ورالم مې راځه چې لاړ شو او پیټ پوجه وکړو چې ځان له څه پیدا کړو. نو وایي د بازار مزه خو دا وګورئ نری وریځ او نور پکې لږ لږ لونوالې نو د دې هر څه مزه یو بد به وي ځکه خو زه ډېر باران ته خوشحاله یم. نو عباس سره لا به خبرو کوم ګران اواز وکړو موږ په بلاګ کې راولو نو مې راځئ دوی به کې راوستو بیا به کې یو بل مشر رالو د هغوی سره به کې هم ملاقات وشو او د خو تا موږ چېرته به بلاګ کې رانه ویستو نو مې زه ودرې چې اوس دې پکې ښه صحیح راولم. نو سبا نه مې طبیعت ورنه رالو بس لاړو عینې شاټینګ یې مې ورته وویم بس دا ښکلي صفا که چې وي سودې ته راله دا راله په کړي کې ښه ښکلي پخېږي. عباس مخکې زه ورپسې مې سدې راواخېسته روټۍ خو موږ دلته سپینې روټۍ رالو او دغه چې کوم دی دغه مې راواخېسته را مې وړل دلته کې ښه ښکلي وینځلو د هغې نه بعد د دې پخلي نمبري چې په کومه مزه ما عینې شاټینګ یې راغوستې نو سیریسلي هماغه شان مزه یې وکړه د هغې نه هم ښکلې خو نو ښکلې مزه یې وکړه ډېر خوندور او دا چې کوم دی بیا په یخنۍ کې نو ګرم ګرم خوراکونه خو به کې بیا ډېره مزه کوي. چې خو موږ نور کله دکان کې څکو خو نن مو یخني وجو بس په دقه وجه ورته مې یو ښکلې کپ راله مزدار سپیشل چای پوخ کړو نو کپ سپیشل چای راله هم پوخ کړو. دې سیب خو یې نس کمه خو چې کله د ما سره په مزه ولیدو چې دې سکینو بیا مې ولا نیمه پیاله ورکړه. روټۍ مو وخوړه لږ په چارج کې شو نو اوس مې عباس ته مې اوس ډیوټي فاتح ډیوټي سوا هغه مونځ کول هر کله چې تاسو د خېټې غم وکئ نو بیا چې کم دی د روح دپاره هم د غذا ضرورت وي د غذا نو هغه دا عبادت مونځ کول نو مونځ مو ته هم ادا کړو او دا ولاګ چې کم دی غواړم په همدې چې ختم کړم میلاویږو په بله ویډیو کې تر هغې پورې د لوی الله فامان.